السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکی هیلې احترامات قبول او منظور کړئ. دا کومه ویډیو چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا راته چا راولېږله، وایي عبدالله بھائی دا وګوره. نو که موږ تاسو خپل نظرونه واچو، زموږ په معاشره کې نن سبا به انتهایي دا شیز ډېر شوی دی او پرمختګ داسې به وي چې پرمختګ یې به انتهایي ډېر زیات کړی دی. نو خبرې اترې موږ هم خپله رایه درکړو، تاسو هم خپل کومنټونه وکړئ. د داسې خلکو نه ځان وساتئ. دا کوم ویډیو چې تاسو ته په دې سکرین باندې چلیږي، په دې سیټ کې تاسو ګورئ، تاسو لیدی شئ په خپلو سترګو باندې. دا د چا په حوالې سره تاسو به پخپله پوه شوي وي، د جعلي پیرانو په حوالې سره. که نن سبا موږ وګورو نو زموږ په معاشره کې دا شی به انتهایي ډېر شوی دی او ډېر زیات چې کوم دی دا جعلي پیران راوتي دي وروره. بس څوک په یو طریقه، څوک په بله طریقه هغه خپل چې کوم دغه د دنده ده بس هغه یې روانه کړې ده وروره. بس که څوک یې په سټ کې ووالولی بس درست یې وباسي. د دې چا راته راولېږله دا ویډیو، دوی به داسې سیسټم کړی و چې د لاندې په قبر کې به دا کس ناست و. ښه تاسو ګورئ، ښه پوره سیسټم یې ورله کړی دی. په دې کې به لاندې دا کس ناست و او چې څوک به ورله رال بس د به ورته لاندې نه اواز کو چې یعنې کې ستا هلکه تا مراد دی، ته چیلې راوله، چا ته به ویل ته ګډ راوله، چا ته به ویل ته دا وکړه هغه وکړه. نو دې باندې انتظامیه والا خبر شو، راغی او دی د غزې نه راپاڅ. او تاسو په خپله ګورئ، په ویډیو کې ګورئ چې څنګه پوره بندوبست دی کړی خپل ځان له. نو لاندې به پکې دی ناست و چې بره به ورله څوک رال، هلکه وایي بابا صاحب له ځو. چې بابا صاحب له به رال، بابا صاحب به ورته د لاندې نه اواز وکړو چې ستا پلانکې مراد دی او ته پلانکې شی راوله، ته چیلې راوله، ته یا ګډ راوله، ته ګډه راوله، ته چرګ راوړه. لاندې نه به ورته دغه کس اواز کو. تاسو په ویډیو کې په خپله وکتل. نو ما درته خپله رایه درکړه، تاسو هم خپله رایه راکئ. د داسې شیزونو او د داسې خلکو نه ځان وساتئ، د داسې قسم خلکو نه ډډه وکئ، د داسې قسم خلکو مخنیوی وکئ چې زموږ د معاشرې نه دا ګندګي لرې شي، زموږ د معاشرې نه دا شرک لرې شي. بابا غریب به ترله څه وکړي؟ اوس که فرض کړي اول خو دې زیارت او دې شیزونو له تلل نه دي پکار، ځکه چې دا یو قسم شرک کې راځي. بابا غریب که بابا چلو زه په دې کې صحیح بابا هم پروت وي که نه، خو هغه خو ځان له غریب مړي ته دعا محتاج وي چې باید چې ته هغه ته دعا وکړي، ته هغه له بخښنه د الله نه وغواړې، نو ته به د هغه نه وغواړې نو هغه به تا له څه درکړي. خو ځان له غریب په قبر کې پروت دی، د خاورو ډیری به د پاسه جوړ دی، نو هغه به تا له څه درکړي. د خدای تعالی بنده ته دومره سوچ نه کوې، ستا دا ذهن دومره کار نه کوي، ته دومره کم عقل شوی. ته به ځې بابا ماله پلانکې راکړه، بابا ماله پلانکې راکړه، دا فضول خبره ده. نو ویډیو د سره مخکې شیر کړئ، نورو ملګرو ته هم ورسوئ او له داسې قسم خلکو نه بالکل ځان وساتئ. تاسو هم را سره خپل نظر شریک کړئ. چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله بریالي اوسئ. د الله په امان.